د جنابت په حالت کې مونږ کوم کارونه کولای شو او کوم نشو کولای ان شاء الله په دې موضوع باندې تفصیلی خبره کوم. هیله ده چې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ډېر ناشنا قصې او کتارې به ان شاء الله په دې ویډیو کې تاسو واورئ. له هر څه نه وړاندې خو دا خبره باندې باید مونږ تاسو ځانونه پوه کړو چې کوم وخت کې سړی جنوب کېږي. صحیح شوه؟ انسان یو په هغه وخت کې جنوب کېږي چې کله دنه ټینګې اوبه وځي. هغه اوبه چې په ټوپ باندې وځي له انسان نه، کله چې دا ووتلې که په ویښه وي او که په خوب کې، په دې انسان باندې غسل فرض شو. دی به خامخا لامبي. صحیح شوه؟ دویم دا چې دی کوروالی وکړي. کله چې جنسي اړیکه صورت ونیسي، که څوک فارغه هم نشي، بیا هم په دوی باندې غسل کول دا فرض کیږي. ډېر خلک متاسفانه دوی کوروالی کړی وي خو بیا لامبي نه وی، ولې چې موږ خو فارغه شوي نه یو. حال دا چې دا دوستانو فقط چې کله دخول صورت ونیو، د تناسلي د سر په اندازې باندې دخول صورت ونیو، بس په ښځه او نر دواړو باندې غسل فرض کیږي، اگر که دوی فارغه هم نشي. صحیح شوه؟ دو حالات دي چې په ښځې راځي، د دې نه علاوه دو حالات نور دي. یو دا چې ښځه کله د میاشتني مریضي نه پاکه شي، وینه بنده شي، او څلورم دا چې کله یوه ښځه د هغې ماشوم پیدا شي او وینه بیا بنده شي، نو بیا هم په ښځه باندې غسل کول فرض کیږي. خلاصه د خبرې دا شوه چې څلورو حالاتو کې په موږ او تاسو باندې غسل فرض کیږي. یو دا چې کله سړی فارغه شي، دویم دا چې نر او ښځه دا کوروالی وکړي، دریم دا چې ښځه د میاشتني مریضي نه ختمه شي، پاکه شي، او څلورم دا چې د هغه ماشوم پیدا شي، له هغه نه وروسته یې وینه بنده شي. هر وخت چې وینه بنده شوه، همغه وخت نه دا ښځه پاکه شوه او باید ولامبي. دا څلور حالات دي دوستانو. اوس راځو مهمې پوښتنې ته چې هغه زموږ او ستاسو موضوع ده. هغه دا ده چې موږ او تاسو کله چې د جنابت په حالت کې کوم کارونه کولی شو او کوم نشو کولی. دې کې دوستانو شپږ خبرې مهمې په یاد ولرئ. شپږ کارونه موږ او تاسو نشو کولی، له هغه نه علاوه هر کار کولی شو. هغه شپږ کارونه کوم دي؟ اول منځ کول دي. کله چې یو انسان د جنابت په حالت کې منځ نشي کولی، منځ کول ناروا او حرام دي. صحیح شوه؟ دویم دا چې په مسجد کې نشي پاتې کېدلی. که هسې ورباندې تیر شو، څه کار یو یا لاره ورباندې یا څه کوم مشکل کومه ستونزه نشته ده، خو مسجد کې پاتې کېدل هلته دا ناروا دي دوستانو. دریم دا چې په مسجد کې اعتکاف نشو کولی. صحیح شوه؟ مسجد کې چې څوک اعتکاف کی او جنابت حالت ته پیدا شو، سمدستي به وځي او لامبي به. څلورم دا چې په حرمینو شریفینو کې، په حرمي مکي حرم کې هلته طواف نشي کېدی. طواف له کعبې نه تاوېدلو راتاوېدلو ته وایي. دا څوک جنابت حالت کې نشي کوی دوستان. دا هم ناروا ده. او پنځم دا چې موږ تاسو د قرآن شریف تلاوت نشو کولی. شپږم دا چې موږ تاسو قرآن شریف هغه په لاس کې نشو نیولی، یعنی قرآن شریف لمس کولی نشو، ټچ کولی نشو. دا هم ناروا دي دوستانو. کله چې یو انسان د جنابت حالت کې هغه کله موبایل نه او که د قرآن شریف نه یو که په یاد ای، باید تلاوت د قرآن شریف ونه کړي. ولې چې قرآن شریف دا د الله کلام ده، پاک کلام ده، نو ته څنګه هغه د جنابت حالت کې کوي؟ صحیح شوه؟ د جنابت حالت کې د قرآن تلاوت کول دا ناروا دي، مګر دا چې د قرآن شریف یو برخه یا یو آیات یا یو جز هغه ته راواخلې، د دعا په شکل باندې هغه ته ووایې، یا په دې نیت ووایې چې دا زه د ذکر په نیت یې کومه. مثلا ته جنابت حالت کې یو خبر درته راغی چې پلانکی مړ شو، که نه، نو ته انا لله و انا الیه راجعون ویلی شي، اگر چې دا د قرآن شریف په آیات کې راغلی. ته جنابت حالت کې خو دلته ستا نیت هغه دعا کول دي، د قرآن شریف تلاوت خو نه ده که نه. هلته سلام مړی شوی ده، غټه خبره شوې ده، او ته دلته انا لله و انا الیه راجعون نه وایې، نو ته بالکل انا لله و انا الیه راجعون دا ویلی شي. همدارنګه مثلا ته د جنابت حالت کې موټر کې سپور شوې، یا په موټر سکیل باندې سپور شوې، او هلته باید ته دعا ووایې، سنت دعا ده، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. دا دعا ده. نو ته هلته دا اگر چې قرآن شریف کې دا آیت راغلی، خو ته بیا هم ویلی شي. ولې؟ ځکه چې ته د دعا په شکل دا وایې. نو دې حالت کې ستا لپاره دا جایز دي چې ته د قرآن شریف یو آیات یا یو برخه په بعضې حالاتو کې د ذکر په نیت باندې یا د دعا په نیت باندې هغه تلاوت کړي. قرآن شریف لمس کول دا هم ناجایز دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یمسه الا طاهر. دا قرآن شریف به وایي نه ټچ کوي، نه به یې لمس کوي مګر پاک انسان.
دا باید پاک انسان لمس کی. اوس چې ته جنابت حالت کې نو دې ته لاس مه وروړه. که چېرته ضرورت و قرآن شریف یو ځای کې ایښی دا او ته پوهېږې چې دلته زه تر څو لامبم ماشومان دي هغه به یې وشکي یا به یې اوبو کې واچي یا به یې بې عزتي الله بې حرمتي به وشي، نو ته د دې ضرورت په خاطر باندې کولی شي راواخلې یو محفوظ ځای کې کښېږدي. یا ته الله مه کړه یېرېږې چې دا به دلته مې ایښی د څوک به رانه ویسي که نه، نو ته بیا هم راخیستلی شي. اوس ضرورت ده نو یو ځای کې محفوظ کېښودلی شي. ښه به دا وي چې یو ټوټه باندې ونیسئ یا یو پوښ کې یا یو بل څه باندې. که دا څه شی نه و نو بیا همداسې هم انشاءالله د ضرورت په خاطر باندې راخیستلی شي. دا هم دوستانو هغه شپږ مهم شیونه چې موږ او تاسو د جنابت حالت کې نشو کولی. دې کې نر او ښځه ټول سره برابر دي. له دې نه علاوه هر څه د جنابت په حالت کې موږ او تاسو کولی شو. په همدې باندې ګوره دا خبره اکتفا کوي چې زه تاسو ته ووایم چې هر څه کولی شو. متاسفانه بعضې خلک ډېر شکي دي، ډېر سودایي دي، یا ډول ډول قصې او خبرې کتاري هغه پکې راوباسي. نو د نمونې په خاطر باندې به یو څو تاسو ته بیان کړم د دې لپاره چې دغه د شکي خلکو هم تسلي وشي. ځکه له ما نه ډېر عجیبه عجیبه پوښتنې کېږي. بعضې خلک وایي چې زه جنابت حالت کې یم، آیا زه مثلا یو وارې مې کوروالی وکړ تر څو مې چې لامبلي نه وي بل وارې کوروالی کولی شم او که نه. بلکل ته کولی شې، په دې کې خو کوم مانعات نشته که نه. همدارنګه بعضې خلک دی وایي ما ته مې ملګري وویل چې کله ته جنابت حالت کې بس چپ به کښېنې، چوپه خوله سي، خولې نه دې خبره راونوځي که نه، ځکه چې جرم دې کړی ده. اوس ته مردارې چټلې نو بس خبره به نه راوباسلې خولې نه. یا وایي بعضې خلک را باندې سخت نیوکه کوي چې خوراک څښاک ګوره ونه کړي، ځکه چې ته جنابت حالت کې څنګه خوراک او څښاک. ګورې دوستانو دا غلطې خبرې دي. دا تاسو لپاره جایز دي چې تاسو دا ټول کارونه جنابت حالت کې وکړئ. هم خوراک کولی شئ، هم څښاک کولی شئ، هم خوب کولی شئ، هم بیا کوروالی کولی شئ. هېڅ په دې کې پابندي نشته. ها که تاسو چېرته اودس وکئ دا به ډېره ښه مستحب طریقه ده. نبي علیه الصلاة والسلام نه هم یو ځل پوښتنه شوې وه د خوب باره کې چې یو سړی د جنابت حالت کې ده نو دی خوب کولی شي که نه. نبي علیه السلام ویلي هو کولی شي. نعم اذا توضأ، کله چې دی اودس وکړي. یعنې اودس کول دا ښه کار ده چې تاسو یې وکړئ. خو که چا ونه کړه خوب یې وکړه بیا هم مشکل او حرج په دې کې نشته. حنفي مذهب کې دا یوه خبره ده چې څوک خوراک کوي جنابت حالت کې غوره او مستحب طریقه داره چې لاسونه او دا خوله خو کم از کم ومیځي. نور انشاءالله کوم حرج او مشکل پکې نشته. بعضې خلکو ته متاسفانه دا سودا ورغورځېږي، وایي چې زه جنابت حالت کې دا نوکان که زه واخلم دا له ما له جسم نه جدا شو که نه، نو دا خو جنابت حالت کې جدا شو. یا ویښته کم یا ویښته نور واخلم د نورو ځایونو، دا خو وایي ما نه د جنابت حالت کې لاړه، دا خو به په ما باندې وبالي. نه دوستانو، دې تشویش ته هم ضرورت نشته ده. په دې باندې هم هېڅوک هم نه ګناهګارېږي. بعضې خلک دا پوښتنه کوي وایي چې زما کور ودانه هغه کله چې جنابت حالت کې آیا ماشوم ته شیدې ورکولی شي او که نه؟ بلکل یې ورکولی شي. صحیح شوه. دې کې هېڅ کومه ستونزه نشته دوستانو. چا سره ملاقات کول، ښځه کولی شي شیدې ورکړي ماشوم ته، دا شیدې خو نه حرامېږي که نه. په خپله دا مسلمان ګوره دا نجس کېږي نه، دا حکمي نجاست ده دوستانو. دا خبره دومره مه غټوئ چې تاسو ټول کارونه او د ژوند ورسره ګډ وډ کوئ او معطلې کوئ. زه تاسو ته ډېره یوه ناشنا قصه کوم. یو ورځ د مدینې منورې په کوڅو کې ابو هریره رضی الله عنه لرې نه نبي علیه السلام ولید، سمدستي نه لاړ، وتښتېد، پټ شو. ویل هم بل بیرته راغی نبي علیه الصلاة والسلام سره چې کله وکتل نو هغه ترېنه پوښتنه وکړه چېرته وې یا ابا هریره، چېرته وې که نه؟ هغه ورته ویلې چې د الله پیغمبره زه خو نجاست حالت کې وم، نو دا ما تا سره ملاقات نه شو کولی، وشرمېدم که نه، حیا راغله نو لاړم ومې لامبل دغه ته راغلم. هغه ورته ویلې سبحان الله ان المسلم لا ینجس، وایي مسلمان دا نشي نجس کېدلی. نو ته داسې مه کوه چې د نجاست په حالت کې او دا خبره دومره جدي ونیسي چې دا مه کوه او هغه مه کوه، دا مه کوه هغه مه کوه. دومره دوستانو پابندیانې زموږ او ستاسو په دین کې نشته ده. همدارنګه یوه مهمه خبره چې ډېر خلک د هغه په اړه ما نه پوښتنه کوي، وایي د جنابت حالت کې ذکر، تسبیحات، درود ویل، استغفار دا کولی شو او که نه؟ هو دوستانو، دا هم تاسو کولی شئ. دا په حدیثو کې هم راغلی نبي علیه الصلاة والسلام دا یو صحابي وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام به کان یذکر الله علی کل احیان، وایي هر حالت کې به نبي علیه السلام د الله ذکر کوه. نو په هغې کې جنابت حالت هم راغی. نو تاسو کولی شئ درود، تسبیحات، اذکار
استغفر الله، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، دا هر څه ان شاء الله تاسو کوي. په دې کې هیڅ کوم حرج او پابندي نشته ده. بعضې خلک پوښتنه کوي وایي مونږه زر لامبل لازم دي او کنه وروستوالی هم کولی شو. دوستانو زر لامبل دا ضروري نه دي، کولی شي تاسو وقفه هم ورکړي. صحیح ده. بعضې خلک دي زر تر زره لامبي، نو دا ښه خبره ده. زر تر زره به ته پاک شي او د دې نجس حالت نه به ته راوځي. خو که چیرته ضرورت یا خوب درته یا کوم بل مشکل او وروستوالی دي وکړي، هېڅ کومه ستونزه نشته. صحیح شوه. دې کې کومه پابندي نشته ده. خو کوشش وکړئ دوستانو څومره زر چې کیدی شي که تاسو ولامبئ دا وضع ته بهتره وي. بعضې ځوانان دي چې دا سهار نه راجګ شي او متاسفانه تر وایي زه ماسپښین لمانځه ته به ولامبم، بیا هم داسې پسې پاتې شي، جای نه برابرېږي یا څه وشي، نو دا غلطه خبره ده دوستانو. څومره زر چې کیدی شي انشاءالله ولامبئ، دا به ستاسو لپاره بهتره وي. یو وارې به هم دا وږې سپکې شي. صحیح شوه. او دا الحمدلله دا لوی حکمتونه دي د اسلام په هر حکم کې. کله چې ته پاک شي ولامبې، د انسان طبیعت آرامیږي، خوشحاله کیږي، پاک سوتره کیږي. زمونږ دین دا د پاکوالي دین ده دوستانو. نو که چیرته کوم عذر د وجې نه تا غسل وروسته که خو کوم مشکل نشته ده، خو که مخکې دي وکړه څومره زر دي وکړه دا به تر ټولو نه ښه او وږې به دې سپکې شوي او خوشحاله به یې. همدارنګه بعضې خلک دا وایي چې زه که چیرته د جنابت حالت کې یم او روژه ونیسم، دا څنګه روژه څنګه کیږي که نه؟ هو روژه کیږي دوستانو. روژه ستاسو د جنابت په حالت باندې نه خرابېږي. په احادیثو کې هم راغلي وایي نبي علیه الصلاة والسلام به د سهار غسل کوه په داسې حالت کې چې سهار به شور باندې د شپې له طرف نه به د جنابت حالت کې و، سهار به شور باندې به د سهار مانځه ته غسل وکړي. نو دې کې کومه ستونزه نشته. که د ورځې له طرفه څوک جنابت حالت کې شو او روژه یې وه، په هغه باندې هم د چا روژه نه خرابېږي. اخري خبره، مهمه خبره هغه دا ده چې بعضې خلک متاسفانه څوک چې د جنابت حالت کې مړ شي، بس دته الله ورکړي، وایي دا خو مردار لاړ له دنیا نه، دا بدبخته و، دا د بدبختي، دا د مرداري علامه ده، ځکه دی له دنیا نه داسې نجس او مردار لاړ. نه دوستانو، دا ډېره د افسوس خبره ده. داسې خبرې مه کوئ. څوک چې جنابت حالت کې لاړه، هېڅ خبره نه ده چې لاړه تاسو هغه ته غسل ورکړئ. څه کافر خو له دنیا نه ده تللی که نه، او نه هغه ګناهګار ده او نه هم انسان په خپل واک کې ده. کیدای شي هغه ته به احتلام شوی وي، کیدای شي هغه به جایز ضرورت پوره کړی وي، جنوب شوی به وي، نو تاسو ولې هغه ملامته کوئ؟ حنظله رضی الله عنه دا ګوره یو لوی صحابي ده، شهید شوی ده. په څه رقم حالت کې شهید شوی؟ تاسو خپله پوهیږئ چې هغه د جنابت حالت کې شهید شوی و، ملایکو هغه ته غسل ورکړی ده. سبحان الله. نو دوستانو هېڅ چا هم نه دي ویلي چې الله مه کړه دی له ګناهګار لاړ له دنیا نه، یا پلیت لاړ یا نجس لاړ. نه دوستانو، که څوک د جنابت حالت کې مړ شو، هېڅ مشکل نشته، هېڅ کومه ستونزه نشته. هغه ته غسل ورکړي، یو غسل ورکړي. که څوک ګوره څو وارې کوروالی وکړي که نه، هغه که 5-6 وارې ولې نه یو غسل کفایت کوي. همدارنګه که یو نفر مړ شو که نه، عادي حالت کې مړ شو، یو غسل موږ ورکوو. اوس که جنابت حالت کې مړ شو، ګوره سببونه دوه شو. یو غسل د مړ کېدو ور باندې راغی او بل غسل د دې چې جنوب، بس دا یو غسل کفایت کوي. اگر چې سببونه 2-3-4 هم شي، خو غسل یو کفایت کوي. د دې نه علاوه نور غسلونو ته ضرورت نشته. کیدای شي د دې نه علاوه تاسو نور هم د عوامو خلکو ناشنا خبرې او قصې واورئ. دوستانو هغه ته اعتبار نشته. زه به تاسو نه دا خواهش وکړم چې هیله ده زما د دې دوستانو نه، خصوصا له دې مسافرو، چې تاسو د ځان نه فتواګانې مه ورکوئ. ستاسو احساس د قدر وړ ده چې خلکو ته دیني رهنمایي کوئ. خو دیني رهنمایي کې مهم وکړئ چې کوشش وکړئ چې فتواګانې ورنه کړئ، ځکه دا یو مسؤلیت. متاسفانه د دې عوامو ترمنځ دومره ډېرې فتواګانې دي چې چېرته هم په اسلام کې دا فتواګانې نشته. فقط د دوی هغه څه شی د دلیل ما اورېدلي دي. هره اورېدل شوې خبره دوستانو صحیح نشي کېدلی. مهرباني وکړئ، په هره خبره کې دقت کوئ. هسې دا خلکو د دین مه سختوئ. هسې نشي چې الله مه کړه په خلکو باندې حق او ناحق، صحیح او غلطې خبرې ټولې سره ګډې وډې شي. صحیح شوه. نو لنډه خبره دا شوه چې هغه 6 مواردو نه علاوه نور که هر ځای کې چا ویلي چې یاره دا مه کوه دا مه کوه، دا هغه ټول جایز دي. دا هسې خبرې دي. الله دې وکړي چې تاسو به پوه شوي او د دې لپاره چې دا نور خلک هم پوه شي، انشاءالله دا مسله او دا موضوع نورو خلکو سره هم انشاءالله شریکه کړئ.